النکاح واجب عند الطوقان، نکاح کول دا واجب دی په وقت د غلبا د شهوت کې. علماء فرمایلی دي یو انسان باندې شهوت غالب دی او دنا د زناکاری کولو یقین دی، یعنی د دې انسان یقین دی کما نکاح اونکړه نو زه په زناکاری کې واقع کېږم او زمانه به زناکاری وشي. نو په وخت د غلبې د شهوت کې چې انسان باندې شهوت غالب وي نو داسې وخت کې نکاح کول فرض او واجب دي د هر نوجوان د پاره چې د یقین دی چې زه په زناکاری کې واقع کېږم. نو په دې وخت کې د باندې نکاح کول واجب دي. پر خودلی بیا ګناه کبیره ده. او کچری مثال د باندې شهوت غلبا نوی نو بیا نکاح کول سنت مؤکد دی. لیکن علماء فرمایلی دي چې یو انسان باندې غلبا د شهوت وی او دی قادر وی په نزدېکت کولو د بیبي سره او دی قادر وی په مہر ادا کولو باندې او د قدرت وی په نفقه د بیبي باندې نو په داسې دور کې بیا نکاح کول د لپاره واجب دي. او قبل فرض مہر نشي ادا کوله یا مثال نان نفقه نشي ادا کوله نبی اعظم معززو روجنی ولدتا نبی رسول الله والسلام فرمایلی. نبی رسول الله فرمایي یا معاشر الشباب، اے د نوجوانانو خلق طبقه، یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءة فلیتزوج، څوک چې تاسو کې طاقت لري د نزدېکت د بیبي باندې د قدرت لري نان نفقه دا کولی شي مہر ادا کولی شي فلیتزوج نکاح دی وکړي. ومن لم یستطع او څوک چې طاقت نه لري د نان نفقه د مہر نو فعليه بالصوم د باندې بیا روزه لازمه ده. فإنه له وجاء د لپاره ډال دی. روزه سره به د شهوت ختميږي، دی به د ګناهونو نه بچ کیږي. نو زما معزز ورونو نکاح کول واجب دي په داسې وخت کې چې انسان باندې غلبه د شهوت وي. نبی رسول الله والسلام فرمایي فإنه أغض للبصر واحسن للفرج. نکاح کول سره با د سترګې یخشي اغض للبصر او د عورت با محفوظ شي. نظما معزز ورونو انسان بلوغ ته ورسیږي او د بلوغ نه بعد بیا د عمر 15 کال عمر د نوجوان جوړ شي. نه نوجوان سره د نکاح کولو فکر نه د نوجوان والدینو سره د نکاح کولو فکر نو ارتکابات د گناهونو خو بخامخا کوي، زناکاری کې خو بخامخا واقع کی. والدین د تعلیم سوچ کوي، والدین د کاروبار سوچ کوي، والدین یې د مستقبل سوچ کوي. چیرې لا تعلیم نه دی برابر، لا نوکری نشته دی، لا بیروزګار دی، لیکن والدین سره دا سوچ او دا فکر نشته دی چې زما د دې لور او زما د دې زوی د عمر کمزه نه کمزه تو رسید. 14-15 سال کې انسان بالغ شي او بیا د 13 کال پورې بے نکاح وي، 15 کال 13 کال 15 کال نو خامخا به زما معزز ورونو ګناه ته نه کیږي، خامخا زناکاری به کیږي.
نن سبا چې سونه د فسق او د فجور د آلات روان دي، دا د عریانه او د بيدینه او د فحاشه د سیلابونه چې را روان دي، وجه دا د چې زمونږ نارینه او زمونږ زنانه د نکاح کولو نه لري. د زنانو عمر زیات شي، د نارینو عمر زیات شي، د نکاح بندوبست نه شوی، التاغ سره شهوت ته شهوت غلبه پاغه باندې راغلی، نو خامخا زما معزز ورونو ګناهونه به تکي. زما قدرمندو حضراتو، څنګه چې د خپل اولاد د تعلیم سوچ دی، څنګه چې د خپل اولاد د نوکری او د مزدورۍ سوچ دی او د هغې د مستقبل سوچ دی، نو داسې د نکاح سوچ هم وکړه چې زما کور کې د لور ناسته ده، د دې عمر زیات شو، 15 کاله 13 کاله عمر شو، د دې د نکاح بندوبست وکړه. زما زوی دی 13 کاله عمر جوړ شو، نکاح نه ده شوی، د نکاح بندوبست وکړه. نو کله چې د نکاح بندوبست شو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای فإنه أعز للبصر، د سترګې به یخ شي، واحسن للفرج، او د عورت به محفوظ شي. نن سبا خواسم د بيدینه او د بهایي او د بدکارۍ اډې را روان دي، سیلابونه را روان دي، هر طرف ته د فسق او د فجور اوازونه دي. په داسې دور کې د خپل اولاد حفاظت کول چې دا اولاد د بيدینۍ نه، د فسق او د فجور نه، د زناکارۍ فحاشۍ نه الله جل شانه بچ وساتي. مونږ سره د نورو څیزونو فکر شته دی، لیکن د اولاد د نکاح فکر نه کوو. ډېر حضرات یو دي ګټي یو دي کې ځان له نه، دا په مور او پلار والدینو باندې د حق دی چې د دله د نکاح بندوبست وکړه، لور له د نکاح بندوبست وکړه، زوی له د نکاح بندوبست وکړه، دا تا باندې حق دی د اولادو. نو په دې وجه باندې زما معزز او قدرمندو حضراتو، د خپل اولاد د نکاح کولو فکر ضروری دی. خپل اولاد ته د نکاح سہولت پیدا کړئ چې الله جل شانه دوی د ګناهونو نه بچ کړي.